په کابل کې افغان نړیوال اسلامي پوهنتون ته د هیواد له ګرمسیره پوهنتونونو څخه شاوخوا 250 تنه زده کړیالان د لوړو زده کړو وزارت لخوا چمتو شوي دیني او علمي سیمینار ته راغوښتل شوي. په دغه 40 ورځني سیمینار کې زده کړیالانو ته هره ورځ 2 ساعتونه تفسیر، عقاید، فقه، سیرت، د اسلام تاریخ، رواني جګړه او د عمومي موضوعاتو په تړاو لیکچرونه ورکول کیږي. دا چې د دغه سیمینار ارزښت په څه کې ده او زده کړیالانو ته څومره ګټور تمام شوی له دوی یې اورو. دا چې عصري علومو ترڅنګ دیني علوم ډیر مهم دي چې موږ ته دا فرصت دلته برابر شو او په کم وخت کې به ډیر څه زده کړل. انشاءالله چې دا به تر نورو رسوو. دغه ډول سیمینارونه د محصلینو لپاره ډیر ګټور تمامیږي. د تېرې یوې میاشتې راهیسې چې موږ دلته یو، موږ هره لمحه دلته د یو نوي څه سره آګاهي ترلاسه کړې ده او زده کړې مو دي. بل د دغه ډول سیمینارونو اهمیت په دې کې دی چې کله موږ هم د پوهنتون څخه فارغېږو نو سره له دې چې موږ به په خپل مسلک کې تخصصي زده کړې کړې وي، موږ به د شرعي او اسلامي احکامو سره هم آګاهي ولرو. او الحمدلله دا سیمینار موږ ته ډېر ګټور تمام سو او موږ دلته ډېر شی ترلاسه کړل کوم څه چې موږ نور ځای کې نه وو زده کړی. د دې ډېرې لویې فایدې دي. غټه فایده یې دا ده چې موږ ځوانان محصلین کله نورو ځایونو ته لاړ شي له باطلو فرقو سره دوی مخ کېږي، نو الحمدلله دلته د اسلامي نظام تر چتر لاندې یو ترتیب ورته برابر شوی ده چې دوی ته د قرآن، حدیث او د موږ په دین اسلام کې څومره هم عقاید دي د هغو درس ترتیب دلته ورته برابر شوی ده. همدغه ځوانان چې کله لاړ شي کورونو کې خپل والدینو ته باید د دې عقیدې او د موږ د دین اسلام هغه احکامات چې دوی دلته زده کړي دي اورېدلي دي هغه باید ورته بیان کړي. د ملګرو سره یو ځای کښېني، هلته باید د خپل دین اسلام او د مذهب حنفي دفاع وکړي، ځکه که چېرته دغه دورې نه وي، د ترتیبات نه وي، نو بیا خو انسان له هرې باطلې فرقې سره له داسې خلکو سره ناسته ولاړه لري چې هغه خپل عقاید خراب سي، نو چې عقیده خرابه شوله د ده دنیا او آخرت ورسره تباه کېږي. د مسؤلینو په وینا چې له دې ډول سیمینارونو څخه یې موخه د زده کړیالانو په اسلامي او افغاني روحیه روزل دي تر څو له فراغت وروسته په پوره ژمنتیا د خپل هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. هیره دې نه وي چې دې ته ورته سیمینار په کندهار ولایت کې هم جریان لري، خو توپیر دا چې هغه 15 ورځنی او دا 40 ورځنی دی. دغه راز مسؤلینو زیاته کړه چې د سړو سیمو پوهنتونونو ته به هم د دې ډول سیمینارونو لړۍ غځوي. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، کابل.